अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पश्तो मेडिसन विद फयाज यूट्यूब चैनल ته. که تر اوسه مو زمونږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ زمونږ یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ ترڅو نورې ښکلې ویډیوګانې تاسو ته میلاو شي. نن به مونږ خبره کوو د سربیکزیډ ګولو باره کې چې سربیکزیډ ګولو څه فواید دي، څه فایدې دي، د څه دپاره استعمالیږي او چاته څه رقم تکلیف وي او کم تکلیف کې دا ډیر مؤثر دي. زیات خلک شکایت کوي چې ساه مې بندیږي، زړه مې ستړی کیږي، په وجود په مختلفو برخو مې درد وي، ملا مې خوږیږي، خپې مې خوږیږي، خپو تلي مې سوځي، یختو مسله مې دا، سکن پوستکی مې خشک دی، بعضې نور ډیر مسلې دي. د دې ټولو دپاره سربیکزیډ یو بهترینې ګولۍ دي. یو کس وایي زما پوستکی خشک دی، یو کس وایي زما یخته کمزوري دي، یخته مې ماتیږي، یخته مې دوړیږي، یو کس وایي د خپو تلي مې سوځي، د خپو تلي مې خوله کوي، خپې مې خوږیږي، ملا مې خوږیږي، د بدن په نورو حصو مې درد دی. د دې ټولو دردونو دپاره سربیکزیډ ګولۍ یو ډېرې بهترینې ګولۍ دي. د سربیکزیډ نوی افیکټ چې اوس راغلی په دې کې 80 ګولۍ په یو ډبي کې دي. سربیکزیډ یو ډېرې بهترینې ګولۍ دي، ساید افیکټ یې نشته، هیڅ مشکل انسان ته نه پیښوي او هر انسان ته پکار دی چې دا په ورځ کې یو دانه ګولۍ استعمال کا. یو ډبی سړی ځان ته واخلي، په دې کې 80 ګولۍ، نو کم از کم 2 میاشتې چې استعمال کا، دې سره به د پوستکي، دې سره د یختو د کمزورۍ، دې سره د نورو هغه کمزورتیاو چې دا کمزوري، لکه د کمزورتیا د وجې ملا خوږیږي، په خپو یې درد وي، پوستکي مسلې، همداسې جنسي کمزورتیاوې لري، د جنسي امراضو کې هم دا ډیر ښه مؤثر رول لوبوي. مطلب چا د سپرم کمی وي، سپرم یې کم وي، جراثیم یې زیات وي، د هغې دپاره هم دا ښه شی دی. نو سربیکزیډ یو ډېر بهترینې ګولۍ دي او ساید افیکټ یې شته نه. په یو ډبي کې فی الحال 80 ګولۍ وي چې یو ډبی واخلي 2 میاشتې کار کوي. نو روزانه ته یو انسان استعمال کړي، فایدې یې ډېرې زیاتې دي، نقصان یې نشته. نو خامخا هر انسان ته پکار دی سربیکزیډ ګولۍ واخلي او سربیکزیډ ګولۍ استعمال کا. انشاءالله دې سره به د یختو مسله، د پټو د کمزورتیا، د ملا د کمزورتیا، د ګونډو د کمزورتیا او د بعضې خلک وایي زموږ د خپو تلي سوځي، خپو تلي م خوله کوي او بعضې نور مشکلات وي، انشاءالله دې سره به ټول حل شي. نو سربیکزیډ یو ډېرې بهترینې ګولۍ دي او هر انسان ته پکار ده چې دا استعمال کا. نو تاسو ټولو نه یوه هیله ده چې زموږ یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ ترڅو دې ته ورته نورې ښکلې ویډیوګانې تاسو ته په پښتو ژبه کې میلاو شي.